د بیان ازادي طالبانو کابل کې د پاکستان ضد لاریون تنظیمونکی نیولی. داسې رپورټونه دي چې طالبانو د پاکستان ضد لاریون کوونکی نیولی. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به وي ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي د طالبانو په کابل کې د پاکستان خلاف د یو تنظیم شوي لاریون ځینې مخکښان نیولي او بندیان کړي دي. دغه لاریون نن د کابل د هوایي ډګر مخې ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محمد یوسف د لغوه شوي سفر په مناسب پلان شوی و چې د سفر له لغوه کېدو سره ترسره نه شو. د لاریون د تنظیمونکو ځینو سرچینو ویلي چې مخکښان د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو سرچینو د عظیم اعظمي په نوم د لاریون د یو مخکښ تنظیمونکي نیول کېدل تایید کړي دي. د دغو کسانو نیول کېدو په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه ښودلي دي چې له طالبانو څخه غوښتنه شوې باید هغه کسان بیرته زر تر زره خوشي شي تر څو د کوم زیان وانه وړي.